عزتمندو مسلمانانو شپږ سیزونه داسې دي چې د شپږو سیزونو نه رسول الله سلام ابس غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله سلام فرمای شپږو سیزونو نه یعنی مخکې چې نو د شپږو سیزونو مخکې دا مرد له غوره دي چې دا شپږ سیزونه راځي کنه نو د هغې نه مخکې بهتره دا ده چې تا ته مرګ راشي هغه شپږ سیزونو کې چې موږ نن سبا مبتلا یو اکثر مبتلا یو الله دې خپل فضل او رحم په موږ باندې وکړي شپږو سیزونو کې څه دي یو په هغه شپږو سیزونو کې د بیوقوف او نالایقو خلکو حکمراني او بادشاهي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې داسې نالایق حکمرانان بیوقوف حکمرانان پتا راځي کنه د هغې نه مخکې یعنی په تاله مرګ بهتره دی بس چې دا مرګ د هغې نه مخکې راشي ځکه دا بیا ظلمونه کوي زیاتې کوي عزتمندو الله دې زموږ د ملک حکمرانان د عدل او د انصاف وګرځي او دا زموږ د عمل د وجې فیصلې دي الله دې زموږ عملونه ټیک کړي الله دې زموږ عملونه صحیح کړي دویم نمبر د پولیس ډیروالی چې کله پولیس ډیریږي کنه رسول الله سلام وایي تعالی مرګ د هغې نه مخکې بهتر نن سبا خو جو بس الله دې فصل وکړي نو دې کې به څه ووایي دریم نمبر چې کله حاکمان فیصلې خرڅوي حاکمان فیصلې خرڅوي نو د هغې نه مخکې تعالی رسول الله سلام وایي مرګ بهتر دی اوس ځانه سوچ پې کوه چې حاکم فیصله خرڅوي او که نه خرڅوي هر څوک چې هغه فیصله د مخکې نه خرڅه کړي ته به ترې خبر هم نه وي او څلورم نمبر چې کله مسلمانان قتل او قتال معمولی سیز وګڼي جنگ جګړه معمولی سیز ګڼي مرګ کول معمولی سیز ګڼي نو د هغې نه مخکې رسول الله علیه السلام وایي تعالی مرګ بهتر دی چې ته د هغې نه مخکې مړ شې بهتره ده او پنځم نمبر چې کله خپلولۍ ختمیږي نو چې کله خپلولۍ د ختمولو وخت راشي نو د هغې نه مخکې تا نه مرګ بهتر دی نن سبا خپلولۍ څوک پالي او خپلولۍ دې کم ځای کې دا صلې رحمي خو قیامت کې رسول الله سلام ته به فرمایي قیامت کې الله پاک ته به الله په دربار کې به عرض کوي اللهم من وصلني وصله الله الله چا چې زه پیوس کړی م الله د خپل رحمت سره پیوس کا اللهم من قطعنی قطع الله الله چا چې زه د خپل رحمت نه کټ کړی م او قطع کړی م الله د خپل رحمت نه کټ کا نو بیا چې قیامت کې صلې رحمي داسې وایي نو بیا به څه کوو مسلمانان نو عزتمندو عرض مې ته دا کوو صلې رحمي چېرته هم مه قطع کوئ چېرته هم مه قطع کوئ قیامت کې د الله په دربار کې به دا ولاړ او شپږم نمبر چې کله داسې نسل پیدا شي داسې خلق پیدا شي چې هغوی قرآن ګانو بجانو په طرز باندې وایي نو د هغې نبی علیه السلام وایي د هغې د اورېدلو نه مخکې تعالی مرګ بهتر دی چې مړ شي دی نن سبا خو قرآن د مرۍ نه په کته تګ نشته صرف طرزونه داسې چې حد په تمامي او چې بیا اعمالو ته وګورې اعمال به زموږ نه رونو الله دې موږ ټولو کې تقوا او پرهیزګاري پیدا کړي صحابه به چې قرآن وي نو هغوی به ځناور به هلته عجیبه حالات په هغوی باندې راتله انسانانو به ورته داسې غوږ ایښودی تا به یې لکه دوی ته چې یو بیم لګیا دی بیم غږي داسې اطمینان او سکون به نازلېده نن سبا موږ تلاوت کوو زموږ تلاوت څه حالاتو کې رونو د هغې اصل وجه دا ده چې دا قرآن کریم د دې مرۍ نه ښکته تګ نه کوي نو چې کله یې ښکته تګ شروع کړو که نه نو دا دعا کوئ الله قرآن زموږ عمل کې راوله الله قرآن زموږ عمل کې راوله چې قرآن باندې عمل شروع کړو الله دې د قرآن او سنت سره زموږ محبت او مینه پیدا کړي دا شپږ خبرې داسې دي د دې د راتلو نه مخکې مرګ بهتر دی الله دې زموږ د ټولو حفاظت او مدد او نصرت وکړي